محترم ملګرو زما نن د تحریک لاړه په درې عنوانونو باندې په درې موضوعاتو خبرې کومه نور چې څومره هم مسایل دي هغه زموږ هیر نه دي خو په هغو به بیا چیرې هر ځل خبرې کوو دا نن جلسه کې د شهیدانو په حواله سره خبره او د راتلونکي حالاتو په حواله سره خبره او د قیدیانو په حواله سره خبره دا درې خبرې به زه خالي کومه نورې چې څومره هم مسلې دي د وطن موږ شته یو پي ټي ایم شته دی هر ځل به په هغې هم خبرې کوو ملګرو نن د سردار عارف شهید لمانځل کېږي سردار عارف شهید د یو داسې کورنۍ سره تعلق لري چې هغې تل په خپله خاوره باندې د خپلو لس دپاره سرونه قربان کړي دي سردار عارف شهید خپل ټول ژوند د دې کام په خدمت کې تېر کړی دی دا د ده واڼه بازار د دغه ګواه دی ټول پښتون وطن یې ګواه دی او دا کمپونه دا د زورورو ځایونه د دغې هر یو مخ د دغه ګواه دی چې کله به دوی ظلم جبر وکړه سردار عارف به د دغو مخو ته ولاړ و په 5 مای 2020 باندې د روژې په میاشت کې د ماښام د اذان نه اول دغو ظالمانو وویشتو شهید یې کړ ملګرو دا اف آی آر اول درج کېدله بیا په نامعلومو اف آی آر درج شو موږ خواست وکړو چې مه کوه په نامعلومو اف آی آر په باجوه اف آی آر وکړه په کورکمنډه اف آی آر وکړه ځکه هم چې د دغې وطن اصیل بچي تل دوی ویشتلي دي په هغه اف آی آر نه ورکړه دوی ملګرو 3 جون 2018 ته علي وزیر دلته روان و په دې واڼه بازار شه په عامو اولسونو باندې د ریاست پالن شوي د اردو حمله وکړه په عامو اولسونو باندې چې دلته یې زموږ ملګري شهیدان کړل او ډېر زخمیان دي اوس هم د یو زخمي پلار دلته زموږ سره موجود و چې اوس هم د یو زخمي نه دی جوړ د دوی زخمونه د 3 جون د واڼې واقعه نن هم زخمونه تازه دي ملګرو دغه ریاست اف آی آر نه وکړه انصاف یې نه کول 26 مای ته په خړ کمر کې د روژې په میاشت کې دغه ریاست فوج مخامخ فایرینګ وکړ چې 14 کسان یې شهیدان کړل او 45 زخمیان کړل او ورسره د علي وزیر محسن داوړ نور ډېر ملګري دا یې ونیول چې بیا یې کریک ډاون شروع کړ او دا ناست په سټیج چې څومره هم ملګري دي دغو ټولو پکې جیلونه وخوړل زه دې خواته رحمت شاه راته ناست دی اقبال علامور کوم نام باید هم د دغې هغه ورځ ما ته چې کوم یعنې په پېښور کې په دوی تشدد کېده په دغې عمر چې د دوی په جسمونو باندې کوم تشدد شوی و دا ملا باران ولاړ دی دغو څومره تشدد په زمونو وخوړ دا چې څومره ملګري ولاړ دي بیا دا ټول جیلونو ته او بندیان او ظلم او جبر او د خړ کمر اف آی آر دوی الټا یې په علي وزیرو په نورو ملګرو وکړ دوی اف آی آر نه وکړ دوی انصاف نه کول ملګرو دوی اف آی آر نه دی کړی خو د قام د بچي په ذهن کې په دغې ریاست اف آی آر شوی دی د قام د بچي په فکر کې د دغې فوج باندې اف آی آر شوی دی چې د وخت د راتللو سره به د دغو ټولو شهیدانو انتقام اخیسته شي بدل به یې اخیسته شي ملګرو
نن د شهیدانو ورځ ده موږ د شهیدانو کورنۍ نه دي هېرې موږ پوهېږو چې د دغو شهیدانو کورنۍ د دغې وطن د ښه سباوون دپاره چې د ظالم او جابر مخه نیوله دوی د خپل وطن د خپل کور ګلالي بچي شهیدان کړل د دغو شهیدانو د کورنۍ هر غړي ته دا ټول ولسونه ټول قوم ټول تحریک خراج تحسین پیش کوي سلام درته پیش کوو چې دغو کورنیو زموږ په خاطر باندې د خپلو بچو وینې برداشت کړلې ملګرو د دغو شهیدانو خدمات ته د دوی روح ته مونږ سلام کوو مونږ چې د هر کال د دوی ورځ لمانځو دا په دې نیت نه لمانځو چې که دوی هېر شوي دي مونږ دا درد بیا تازه کوو چې کله هم زموږ د ملګرو نه شهیدان هېر نه شي چې ورځ راشي هم به انتقام اخلي او که دغې وطن خپلواکي حاصله کړله تر ټولو لوی اتلان به دوی وي تر ټولو لوی کتابونه او زموږ چې کومه مطالعه وي زموږ چې کوم معاشرتي علوم وي هغې باندې به دوی جوړ وي د دوی به وي د شهیدانو ورځ ده ځکه نن موږ د خپل وطن خبره ضرور کوو دغه وطن باندې یو نوی مشکل را جوړوي په خوږو خوږو نامونو باندې دا زموږ د شهیدانو ارمانونه وي چې د دغې وطن امن راشي ښکلی ژوند راشي خپلواکي راشي ظاهره خبره ده د دوی په ورځ به موږ د دوی د ارمانونو خبره کوو ملګرو ریاست پاکستان څه 20 کاله وړاندې په دې خاوره اپریشنونه شروع کړل په دې فوټبال ګراونډ کې په دا سپین کې په دا زلمرڅک کې په عامو خلکو بمبارونه وشول کله یې ازبک تاجک راوستل کله خپل بمبارونه وکړل 20 کاله د یو تباهۍ او بربادۍ سره یوازې وانه نه ټول پښتون وطن تباه او برباد شو دا یې پي ایس د ماشومانو نه واخله د کویټې تر وکیلانو پره دا وطن بیا دلته د عامو ولسونو باندې په دې قبایلي سیمه کې بمبارونه په زرګونو خلک چې ورک شول کورونه چې وران شول بازارونه چې وران شول دا ټولې تباهۍ او بربادۍ یې جوړې کړلې څه یې ویل دا یې ویل چې د دغې خاورې نه زه طالبان لرې کوم زه ترهګر لرې کوم نن دا منافق ریاست بیا لګېدی جرګې کوي چې زه نن دا منافقت وګوره 20 کاله یې په دې نامه باندې په عربونو ډالر خوړل او زما وطن یې بربادو چې زه د وطن نه دغه خلک وباسم دا وسلوالې ډلې وباسم نن یې جرګې شروع کړي دي چې زه دا وسلوالې ډلې بېرته راولم اول خو زه هغه خلک چې په دې جرګه کې شامل دي دا د چا په نمایندګي شامل دي تر پرونه راسره چې دغو جرګو خلکو خپل بیانونه دا دي چې موږ د ولس لخوا نه د جنرال فیض لخوا تللي یو هلته دوه خبره موږ پاکستان ته کوو چې ته د چین سره خبره کوې نو په خپلو خلکو یې کوې چې ته د لندن سره خبرې کوې په خپلو خلکو یې کوې ته چې واشنګټن ته خلک راځې خپل خلک بوځې ته چې عربو ته خلک ورلرې خپل خلک بوځې ته چې کابل ته طالبانو ته کسان ورلرې بیا زموږ خلک در یاد شي خو بیا د چین د افغانو دغه ته هم دغه ولېږه ته یوازې په دې ورځو کې نه دوی نه کار اخلئ ملګرو په دغې جنګونو کې زموږ او ستاسو یو روایات وي چا به چې په کلي کې مړه یې وکړه یا بل بد به وکړل هغې به کاڼه باروله موږ دلته په لکونو په میلیونونو خلکو کاڼې بار کړې د چا نه مو مړي کړي وو د چا مو څه کړي وو چې دوی خامخا دا خلک دا وطنونه تباه کړل په 8000 نه باندې خلک پښتانه دا په دې چې شهیدان شول او نن بیا دوی یو ځل بیا دلته دا لوبه برابروي زه نن دغې کام ته د کام بیانیه وړاندې کوم موږ د تحریک لارښه د پی ټي ایم لارښه یو بیان تاسو ته ایښی دی د تاسو د هر سړي بیا فرض جوړېږي چې دا بیان تاسو نورو خلکو ته واوروئ هغه بیان دا دی چې دا معاهده کامیابېږي که ناکامیږي ستاسو په خاورې د جنګ فیصلې لکه چې دغو خلکو کړي دي دا چې کامیابه هم شي ملبه به په تاسو راځي په تاسو باچېږي
غلطي ده چې دی نن معاهده وکړي بیا سبا بیا نه راځي چې زه اوس دې بیا وباسم بیا به جنګونه وي بیا به خلک IDP جوړېږي بیا به په چیک پوسټونو کنځلې وي بیا به خلک ورکېږي بیا به کورونو ته دننه دی وړي بیا به 8000 پښتانه شهیدان کېږي چې موږ خدا کله نه باسې کله وباسې موږ پکې بربادېږو موږ تباه کېږو ته خپلې ډالرې خورې خپل د ښه ژوند جوړ کړی دی د یورپ او د امریکې چکرې وهې او دلته هم یو ښه ژوند لرې ولې د پښتانه دوی دومره بربادوي نن اول بیانیه زموږ خپل قام ته ده وقامه 20 کاله تا هم دا لوبه کړې ده چې طالب به در سره وکړي خدای ته لاس پورته کړي چې خدای پاکه فوجیان پرې راولې او چې فوجي څپېړه ډېر کړي بیا لاس پورته کړي چې خدای طالبان پرې راولې 20 کاله خدای خپله خدای ته دعا کړې دي چې دا راولې د دې ګیان پرتوب نه د دې ګیان یوازیتوب نه ووځئ تاسو تر تحریک لاړه خانم دا خبره کېږي چې که تاسو یو تعاون صرف وکړو که تاسو یو رحم وکړو یو کرم مو په دې کام وکړو موږ به د تباهۍ او بربادۍ نه بچ شو هغه کوم رحم او کرم دی هغه دا دی چې د پوځي او طالب ملګرتیا پرېږده د پوځي او طالب جاسوسي پرېږده که ته دا ملګرتیا او دا جاسوسي دې پرېښودله د خپل وطن به د ډېرو مصیبتونو نه بچ کړې خو که دا دې کوله بیا به ته هم او ټول وطن د تباهۍ او بربادۍ سره په یو وخت کې د هغې د وجې مخامخ شي ملګرو دلته چې څوک د طالب ملګرتیا کوي جاسوسي کوي فوجي ته جواز جوړ شي چې زموږ په کلي په عامو خلکو هم به په ټولو بمبارونه وکړي او څوک چې د فوجي ملګرتیا کوي طالب ته جواز جوړ شي چې په کلي درننوځي دا یو بل ته جوازونه په دې خاوره باندې د جنګ ولې ورکول نو زموږ د خپل ولس نه دغه غوښتنه ده چې تاسو په دې کې دننه ما بېشعوره کېږئ ما ناپوهه کېږئ تاسو نتایج لیدلي دي د دې څه تاسو خپل ذلیل ژوند لیدلی دی هغه وخت در یاد کړئ چې د پنجاب په هسپتالونو کې هم تاسو نه داسې چیکینګ کېدو لکه په تا باندې چې د یو مړي FIR وي چېرته نو تاسو خپل ځانونه وپېژنئ موږ د دغې وطن ټولو طبقو ته وایو چې تاسو ته خدمت کولی شئ موږ د دغې وطن ملکانو ته وایو چې وملک صاحب د PTM جلسه ته نه راځې بلکل مه راځه ته کچارې ته ځې ته DPO ته ورځې ته DC ته ورځې ته کرنل ته ورځې بلکل ورشه یو سوال درنه کوو هلته د دغې وطن د امن خبره وکړه موږ ته مه راځه هر ځای ته ورشه د دغې وطن د امن خبره وکړه موږ د خپل وطن د علما سوال کوو موږ د خپل وطن د علما نه سوال کوو چې تاسو دلته PTM جلسې ته نه راځئ نه دا مسله موږ به دغه په یو طریقه پوره کړو بل البته تاسو چې په کوم ځای کې خپل بیانونه کوئ دا بچیان ستاسو د وطن بچیان دي زموږ په لکونو په میلیونونو په کروړونو خوندې مندې په کورونو کې ابادې دي هغه تباه کېږي بربادېږي تاسو د دغې خاورې د امن بیانونه وکړئ موږ د دغې وطن وکیلانو ته وایو موږ پېښور ښار ته موږ کویټه ښار ته وایو چې تاسو ته هم درخواست کوو چې نن نه اعلان وکړئ چې په دې وطن باندې د طالبو فوجي د راسه چې څوک وځپل شي څوک د دغه سره ظلم ریاست وکړي موږ به په مفته FIR ورته کوو په مفته به د دوی مقدمه په مخ وړو موږ د دغې وطن د ډاکټرانو درخواست کوو چې د دغې وطن هغه مریضان چې د جبر لاندې راغلي وي نن اعلانونه ورته وکړه چې موږ د خپل مظلوم ولس سره ودرېږو موږ د دغې وطن هر وګړي ته دا وایو چې تاسو د هغو تحریکونو ملګرتیا وکړئ چې څوک تاسو ته امن غواړي زه د دغې سټېج نه نن دعوه درته کوم 20 کاله پس به درته ثابته کړم 10 کاله پس به درته ثابته کړم چې دا رښتونې ده چې تاسو د امن د تحریکونو ملګرتیا وکړئ ستاسو په خاوره باندې به د عزت ژوند تاسو منده کوئ ښه ژوند به مو جوړ شي او بل موږ دنیا ته یو بیانیه پیش کوو 20 کاله چې دلته جنګ شوی دی کله امریکا ډالر ورکوي کله یورپ ډالر ورکوي کله چین جاپان ډالر ورکوي کله بل ډالر ورکوي کله یو اړخ ته ورکوي کله بل اړخ ته ورکوي په دې نامه ډالر ورکوي چې دا خو دلته د عامو ولسونو تحفظ کوي دا خو د عامو ولسونو خیر غواړي موږ نن د دغې ځای نه ټولې دنیا ته دا ولسونه پیغام ورکوو چې موږ نه د فوجیانو خلک یو نه د طالبانو خلک زموږ په نامه د دوی سره امدادونه مه کوه دا موږ پرې بربادوي دا موږ پرې ورکوي په دغو امدادونو ځکه د دوی سره امدادونه کوي ځکه د دوی ملګرتیا کوي دا زموږ د تباهۍ او بربادۍ ملګرتیا ده موږ ځان ته ولس یو موږ د جنګونو نه تنګ خلک یو
زموږ دنیا ته هم خپل قام پېژندګلي ورکول چې زموږ قام وپېژنده دا د چا سره مته ده نه دلته زموږ دغه وسلوالې ډلې خیر غواړي مه زموږ په نامه د دوی سره امدادونه او څه کار کوه درېیمه خبره موږ دغې فوجي او طالب ته کوو چې زموږ زر خبرې په خپل ځای چې تاسو ملګري یې یو هغه یې دغه نه منئ چې نه یې ملګري بالکل دا نه وایي خو که جنګ کوئ هم لاړ شئ نور خو هم وطنونه ډېر دي شل کاله په غذاب شوي یې تاسو بل وطن ته سره لاړ شئ چې څومره هم څه سره کوئ سره وکئ تاسو به د یو بل منځ سره یخ وي موږ به چېرې په دغو جنګونو نه در خلاص شو ملګرو دا اوس چې کومه معاهده روانه ده سوال دا پیدا کېږي چې ته د وسلوالو ډلو سره معاهده کوې نو دا چیک پوسټونه د څه ته جوړ کړي دي د هغو سره خو دا معاهده ده او چیک پوسټونو هم طریقه دا ده چې سهار په 9 بجې راځي مازدیګر 4 بجې ځي په دا منځ کې چې څوک ځي راځي نو دغو څه کار شو دا چیک پوسټونه د دوی لپاره یو کاروبار دی په دې باندې کله د دغه ځای نه دغه ځای نه ته ګاډی بوځې د دغې پیسې راکړه کله د یو شي کله د بل شي ټیکسونه پرې اخلي پیسې پرې جوړوي نور یې دوی د یو بل سره معاهدې نن یا پخوا شوي دي او هسې خلک او اولسونه دوروي ملګرو د دغې څه ضمانت دی چې دا ډلې واپس راشي دلته به د خلکو تحفظ وي دا ریاست دغې عام ولسونو ته د دغې څه ضمانت ورکوي چې دا معاهده به سبا نه ماتېږي او دغسې امن به برقرار وي او بیا به زموږ خو په دې باندې شک کېږي چې تاسو به راشئ 15 شپږ 8 میاشتې پس به ووایئ چې پلانکي ځای کې سره وویشتل او معاهده ماته شوه بیا به کڼ درب لګیا وي او دلته به زموږ د عام ولسونو وژنې او په چیک پوسټونو تنګول او IDPs جوړېدل د لویې تباهۍ او بربادۍ سره مخامخ کوي زموږ ته خبرې زموږ دا خبرې چې په چا باندې لګېږي یو ځل دې سوچ وکړي چې دا خبرې د دغې ولسونو د امن خبرې دي دا د دغې وطن د سوکالۍ خبرې دي دا ریاست که معاهده کوي اول د ولسونو ته ضمانت ورکړي چې دوی به بیا په اربونو ډالر دپاره بیا لوبې نه جوړوي په دې وطن معاهده دې بیا هله کوي د دغې وطن غمځپلي خلکو سره دې کښېني ریاست پالیسیان خپلې جوړې کړي د هغې ډالر ځان ته ووایي او تباهي او بربادي پښتانه ته ورپرېږدي په دا چې د دنیا نه دوی د جنګ هدایات اخیستل په دې کې دوه شیان وي یو تباهي او بربادي وه یو ډالر وي ډالر یې ځان ته واخیستل تباهي او بربادي موږ ته راواچوله ځکه د کام وطن دومره تباه او برباد ژوند تېروي ملګرو د زنداني ملګرو خبره کوو علي وزیر اوس په یو نوي FIR کې نیولی شوی دی دا یو ځای چای څښلی دی په دې چای باندې FIR کړی دی او د پاکستان فوجه ته که ځان ته پیاوړی وایې نو چای خو د بینندن څښلی دی هلته باندې بیا FIR هغه د انډیا و انډیا هغه د پرېښودو چایونه پرې ویستل علي وزیر په خپل د پښتنو په کور کې چای څکلی دی FIR پرې کوي راوانور 440 مړي کړي دي په جیل کې نه دی پروت علي وزیر چای څکلی دی په جیل کې پروت دی دا هیڅ علي وزیر په یو FIR کې هم نه دی نیولی شوی البته دا د پاکستان د فوج جرنیل باجوا په ضد او د هغې په غوسه باندې دا نیولی شوی دی چې دا یې پښتنو ته ښایي چې ستا په خاوره او ستا په هر څه زما قبضه ده چې یو ځل مې خوښه شي تاسو هېڅ نه شئ کولی دا ټول پښتون قام ته چیلنج دی د دوی لپاره اول چې په PTM څومره FIR شوي دي پاکې د غدارۍ او د دهشتګردۍ دفات لیکلي دي ملګرو ستاسو نه پوښتنه کوم او د ټولې دنیا نه پوښتنه کوم هغه به کوم پاگل ترهګر وي چې دی تا ته یو هفته اول درخواست درکړي په تڼاک کې چې په دې ځای باندې موږ راځو 4 بجې 2 بجې 9 بجې موږ جلسه کوو او ترهګري کوو او بیا ته ورته چې دا درون نه صحیح هغه درون صحیح دی دا کوم پاگل به وي چې ترهګري کوي یو ځل تا ته درخواست درکوي د ګراونډ او د ځای او د وخت
معنا ترهګري نشته دی البته په دې ملک کې د پښتنو ژوند چې کوم دی خامخا دوی تنګوي کنې شرین مزاري پلانکای مزاري چې ونسي بیا په اته ګنټو کې خلاصوي والي وزیر به په 15 میاشتو کې نه کوي دا ریاست یوازې لا پنجاب باندې مهربان دی یا په قاتل خلکو مهربان دی د دې کې د پښتنو سره هیڅ همدردي نشته دی دا پښتانه تل استعمالوي ملګرو زه بیا یو بل سوال کوم تاسو چیرې دا اورېدلي دي چې د امریکې فوج خپل امریکایان مړه کړل نه تاسو چیرې دا اورېدلي دي چې د برطانیې فوج خپل د برطانیا خلک مړ کړل نه تاسو چیرې دا اورېدلي دي چې عرب پولیس ورچک شول عرب فوجونه خپل عربان یې په سعودي عرب شه مړ کړل نه به مو اورېدلي تاسو به دا هم نه وي اورېدلي چې دا فوج ورچک شه په لاهور په پنجاب کې خلک مړ کړل څوک هم د دنیا یو فوج هم خپل خلک نه مړوي که مړوي پردي خلک مړوي دا پښتانه مړه کړي دي تا تل دا ورته ثابته کړې چې زه ستاسو محافظ نه ستاسو په سر د ډالرو ګټلو والا یم ملګرو حنیف پښتین اویس ابدال قاضي طاهر دا ټول زموږ هغه ملګري دي چې د دغو مقدمات او د هغو مقدماتو نوعیت به تاسو وار په وار اورېدلی وي او د هغو رویداد به هم ځای په ځای په زموږ په جلسو کې ذکر کېږي دا هغه پکړه ملګري دي چې د دې وطن په نن باندې په جیلونو کې پراته دي یو خبره دا درته کومه چې موږ چې مبارزه کوو ظاهر خبره د دشمن به هم زموږ پر خلاف عملیات کوي دا هغه نه موږ کله هم نه پر شا کېږو خو چې کله هم په یو ملګري سخته راځي د هغو سره به ټول ودرېږو هم په دې منځ حال بتا چې چا هم مبارزه کړې ده که یې وسله کړې ده که بغیر وسله کړې ده هغو جیلونه هم خوړلي دي هغو سخت هم تېرې کړي دي خو د خپل موقف نه نه دي پر شا شوي البته دا زیری موږ کام ته ضرور ورکوو چې د دغې خاورې بچیانو چې څومره هم جیلونه وخوړل دوی د خپل موقف نه پر شا نه شول دوی هر کله چې د جیلونو نه بهر راوځي په اول نه هم کلک شوي وي سخت شوي وي موږ به د خپلو قیدیانو دپاره په راتلونکي وختونو کې کلک نور هم ودرېږو هر وخت به د دوی لپاره کوشش کوو چې څومره هم کېږي په یو سوله ییزه مبارزه کې هغه به زموږ د دوی سره روانه وي جاري به وي او ملګرو افغانستان د عالمي قوتونو د غلطو پالیسیانو وجې د تباهۍ او بربادۍ سره مخامخ شو نن یې نه د ښځو تعلیم پاتې شو نه یې روزګار پاتې شو نه کاروبار خلک یې د تباهۍ او بربادۍ سره مخامخ دي او دلته هم چې څوک په علاج پسې هم راځي وایي چې په جیب کې د علاج څومره پیسې وي هغه ځنې یو بل یوسي او دلته د تباهۍ او بربادۍ سره مخامخ دي موږ چې څومره هم عالمي دنیا ده هغو ته وایو چې ستاسو د وجې افغانستان تباه او برباد دی نو لږ فکر وکړئ د دغو خلکو په معاش باندې د دغو په تعلیم باندې هلته ځوانان و د پاکستان د امبیسۍ خلاف احتجاج کړی و یو عظیم و دوران و تر اوسه په ژوند پراته دي چې تاسو د پاکستان امبیسډر خبرې واورېدلي موږ یې د ټولو ولسونه د راخلاصېدلو غوښتنه کوو ملګرو د اتفاق اتحاد درس درکوو چې راتلونکې ورځې که بیا موږ په دغینو باندې بیا تباه کېږو او بربادېږو ته به لوی بېوقوفي وي د خپل تحریک سره کلک ودرېږئ د دغې تحریک تر ټولو لوی قوت خپل کام دی او د دغې کام تر ټولو لوی قوت خپل تحریک دی د تحریک او د کام په منځ کې چې کومې بد اعتمادۍ راځي د هر ملګري دا فرض جوړېږي چې هغه بد اعتمادي تاسو لرې کړئ ختم یې کړئ کردار ادا کړئ داسې نه چې هغه خبره جوړه شوې وي چې موسی علیه السلام به چې خدای ته لاړو سامري یو سړی و هغه به راغی په خلکو په ذهنونو کې به داسې وسوسې ور جوړې کړې چې تیار چې څه جوړ و به سره خراب شو چې بیا به راغله د خلکو وسوسې به بیا حل کولو دپاره بیا خدای ته لاړو هغه به نورې جوړې کړلې نو د وسوسو نه د شکونو شبهاتو نه وځئ د خپل سپېڅلي تحریک سره روان شئ اعتماد د دغې تحریک په خپل کام دی کام به په خپل تحریک کوي بله لاره د دغې کام سره نشته دی که کله دوی خپل کامي تحریکونه کمزوري کړل
دوی باندې به لا هم سخت راځي لا به کلکه راځي بیا په هغه ورځ چې په کور کې یعنې خدای مکه مړی پروت وي او ته خبرې کوې چې موږ اول په خبره نه پوهېدلو دا خو پي ټي ایم کې ذکر دی د نور غلط دي هغه ورځ نه بلکې نن ورځ دا ووایه نن ورځ موږ درته وایو چې خپل قامي تحریک مضبوط وساتئ د قام بیانیه په مخ یې اوسئ پي ټي ایم به د خپلې بیانیې چې دنیا ته پیش کوي چې څومره هم په بهر هېوادونو کې پي ټي ایم دی هغه به په لیکلې بڼه باندې دا بیانیه چې موږ ځان ته کم یو د جنګونو نه تنګ یو موږ ځان ته کام یو او زموږ په نامه باندې دا امدادونه دغه توپخانې ته یو شی بل شی ورکول پرېږدئ دا به د دنیا هر پارلیمنټ ته پي ټي ایم رسوي ستاسو خبره به د دنیا هر ګوټ ته رسوي او په دې خاوره باندې به هم پي ټي ایم نور ځي په هغو سیمو کې به ډېر کارونه کوي ډېر عملیات کوي ډېرې جلسې کوي په کومو کې چې څومره حالات خرابېږي موږ هغه خلک نه یو چې د حالات نه منډه وهو موږ هغه خلک یو چې په خام بده ورځ راشي هغه بده ورځ ته دننه ورټوپ کړو د هغې ځای د حل کولو کوشش کړو نو انشاءالله خپل تحریک به مو په دې شان روان وي ډېرې مسلې دي ډېرې خبرې دي خو هغه به بل وخت کوو دا نن موږ صرف د دې لپاره مخصوصه کړله البته د شهیدانو په ورځ باندې یو ځل بیا د شهیدانو کورنیو ته خراج تحسین پیش کوو د ټول تحریک راړخه د شهیدانو چې څومره هم ژوند و هغه ته عقیدت پیش کوو شهادت ته عقیدت پیش کوو او د شهیدانو په ورځ باندې موږ نه شو هېرولی چې عثمان نری هم په دې دوره کې شهید کړی دی ارمان دنیا هم رانه شهید کړی دی نور اسلام داور مصور داور طاهر داور دا په نارت وزیرستان کې چې ټارګټ کیلینګ کوم لګیا دی د دې چې څومره شهیدان وشو په ټوله پښتونخوا وطن کې بلور خاندان دی بل دی دا ټول زموږ شهیدان دي ټولو ته د عقیدت ګلونه وړاندې کوو او ورسره په دې خاوره باندې د جنګ د ختمولو دپاره به زموږ کوششونه او هڅې د خپل قام او د وطن په اعتماد باندې د خپل وطن د قام په اعتماد باندې پرمختګ کوو ملګرو حوصلې چې ماتې نه کوئ حوصلې خېل وړې ساتئ انشاءالله ټولې ورځې به دغه نه وي نه به ټول عمر دغسې وي تاسو اعتماد ولرئ چې یوه ورځ به زموږ او ستاسو د زور هم راځي بیا به پخپله هم دغه انصاف کوو ډېره مننه کوو راتلونکي د مرکزي کمیټې میټینګ به به زموږ نورې فیصلې وي د دې وطن د دغو حالاتو په اړه باندې او د خپلو قیدیانو په اړه باندې د خپلو شهیدانو په اړه باندې هغې ته به موږ تاسو ټول چمتو ډېره مننه تل خوشحاله اوسئ آباد اوسئ